زمري 24مه چې د اسلامي امارت د بریا کلیزه ده په بلخ ولایت کې په شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې د بلخ پوهنتون رئیس د افغانستان سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او د اسلامي امارت د 4 کلونو لاسته راوړنې مهمې وبللې. هغه د زمري په 24مه د اسلامي امارت تاریخي او اسلامي دریځ او دغه لویه بریا د حیرانتیا وړ پرمختګ یاد کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د شهیدانو د وینو د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. نظام اسلامی نظام هست، اساسات اسلامی اساسات هست. اگر 20% 10% اگر عمل نشده باشد مطابق همین نظام، این از بالا مقام از مسئولیت عالی نیست، از مسئولین عالی نیست، بلکه کسانی که یا مغرض هستند یا کشور را نظام را راضی نیستند یا خودشان موقف را از دست دادن، موقف فساد داشتن، فرصت فساد داشتن، عیاش بودن، سفاک بودن، دلال بودن، ولی امروز موقف از سر جان رفتن. اینا هستن که نظام را یا عمل به نظام را اخلال پیدا میکنه. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والی وویل چې د اسد 24مه نه یوازې د هیواد د یو سیاسي بریا یادونه ده بلکې د هیواد د کار او بیا رغونې د یو نوي فصل پیل دی. امارات اسلامی با حکومت‌های دیگر گذشته مقایسه نمیشه، یعنی هیچ کس مقایسه کرده نمیتونه. الحمدلله ما در تمام ملت افغانستان خصوصا در ولایت بلخ اطمینان داده میتونیم که بسیار با دلوارانه بسیار صادقانه اطمینان داده میتونیم که انشالله و تمام مجاهدین از کلان تا خرد از والی گرفته تا خود یک ساتنگی هم که باشه در خدمت مردم ملت افغانستان و خدمت مردم ولایت بلخ هستند. بلخوا د اسلامي امارت ګڼ شمېر مسؤلینو په بلخ ولایت کې د استقلال ماهیت او اهمیت د اسلام له نظره روښانه کړ او د کفارو د دسیسو پر وړاندې د اسلامي امارت د مجاهدینو میړانه او استقامت په ښکلو ټکو وستایه. د یادونې وړ ده چې د اسد 24مه په افغانستان کې د اسلامي امارت د بریا له 4مې کلیزې سره برابره ده چې دغه ورځ د افغان ولس لپاره یوه نه هېرېدونکې او د ویاړ ډکه ورځ بلل کیږي.